غلط کار مو کوله کړه غره ما سپیس ډیر بد دی سپیس به دیجه سوی نو څه چم کی دا ډېر څو دی وز دادی بل لا ټغایلا د ډوړی ټیم دی ورور د بل ټیم په ډوډۍ خو بدلې مش په دروخه یا دلی نه خوندلې د زار په دې خو کور ته رسیږي د بیګانټي اخلي په پښو سيځي موږ د مازدا کې بیا یاد خالص ولنه دا دي څوټ ما هاي کوم سری دی یارن هاي نور مې خو دا واده ورو او خپل ځان تی مو خپل ځان ته مې کړی دا ورور واده کای نه بیا ولې وقالت هيت لك وقالت هيت لك شوخه دا اورora د چیش کار د کمانی کار کو د چیز د کمانی کار شته استاد استادم چیش حکیم لا داګه استاد شالیم خرسیس ولې وزو مخته چیرې تر سوي دی اگازګي ګوند د ښکارکسګه مازدا کې بیا د الیکشن سم بیا د مازدا سفر چالو سول لاس کې مونږ څه کو په خپل د نه کړه چیرې کللی واش چیرې کللی جوات مني يا سلام بنواجه سلام عليكم رجعنا جوا بخير اول استاذ چیرې کللی ولا اسمع استاد علي وصلنا جوا بخير صار بان نور دا تاسو لیدای سي دا بند خوشدل خان دی هغه غټه غونډې ده دا ټوله بند خوشدل خان دی او درته د مر سره بل میلمه فلار امرا ملاو سلو ستانم چیش دی معنا ولا چیش دی ستانم ما ته نه ولې عمر وشه څنګه نه دي درمانم دیم دیلش خو به در معلوم دیلش یا ولا کړ واده که ولې دیم ته تعالی انا وای چې درې کوچان په یو واره کوم آی مشوره ته واده که کنه که ولې نه که چیش دی ګرانی ده چا جوړه کړې ده ګرانی هر چا جوړه کړې ګرانی بیا هم شه ته و چیرې ځې زه کور د تم یو خرڅه ورکنه ته نور تور واره یا ولا کړ ولا چوای خو ولا راکه وافمه یا ولا ولا څه یا زره فضل سپټ بس بیا زه پټور بس دا وخت مسکین ته مسکین ته مسکین ته خپل پیسې پټه یو کار په واس پر یو کار راک پیسې زنه داګه د بند خوشدل خان دی بند خوشدل خان د ورسېدل د شوب شین لکللی ول سودای اساس سار وختي بچش کړاله سار وختي په ډاکسنګ سو کرای دی ورکړه شه مو اوس ما کرای راکې په و اوس بده کرای ورکې ته په دوا ده ته وته یا توا خبره خو ما دا وخت ما د دومره 50 بدل کم بس نه دا وخت ما تم ډیر واره وې زه بدوا درته وکم ستاد واګه سن کمپلیټ ها د ما ته دومره سو واره ویلې دی وای پلانای کار وکړ دوا به درته وکم کار شو کوم دوا نه د قبل سره دا علاج قبول نو سوا کمپلیټ په اخلاص نه دی نو و ته ولې په اخلاص دوا نه کې دې کوم کله کړي نو ته وس وکړه علاج درک چیش دی راکې علاج پیسې درک دا جوړ دی یو پوسبت چیش څلور جوبونه د ډاکوت اخو څنګه کوله یا هغه باندې کار نه کیږي یا ډالران یا رباو باندې بس دا سره نو ته وکړه وسه وکړه علاج ډالر والله کې مې ډالر یا لا ډالر سو انلیمیټډ و چې خدای ډالران راکې بس بیا ډالران درکې په مورس شه بیا ته د چیش کې در واخلم بیا کسا کار شي کې یو واده کړو دا واده کې بیا خو ډېری واده خو نه غواړي دا تر مازدا لا غواره خوري مازدا بیا در واخلم یا تر فیلډر لا وسه سړی تیر هاي مازدا به زول ده هاي مازدا به وس دیدت ها خو راوړه یا خدای خیر اشه دا چوټی دی په سو واسه څلورنیم په پور کې په نوګره پنو هیڅوک پور در سره کوي پیسې چیرې وي سی سره وس لري رښتیا وای سو در سره یو لسیره پات بس اوس دا دی سوکا ملکیار خواته روان دی سیدی زما یار دی زما یار رښتیا وای یار یې کنه بل پوخ ماز یا پوخ زما نوم وروښو راخول زما نوم چشت
فضل خان بس وس فضل افغان فضل افغان فضل افغان والله كده فضل افغان مې ولا کې یا فضل افغان چیش فضل افغان یا وسیم سم نو وای والله کې مې ذکی فکر کې مې ذکی یار افغان نوم دې نه ذکی والله کې مې ذکی تا افغان یې کنه نو موږ تی ګرځه خو افغانیان نه افغان نه افغان والله کې مې ذکی دی والله کې افغان ګس سوق دی نه ولا خبره نه پیژنې اوس دا دې راورسېدو د خاص اتوه پاکه ناوران سي دي هغه زه چې سهار وختي انګورم کې وکړم هغه خړوړې سپیسینګ کې یعنې د ماما وتاک دی خاص هغه زګیله دا د رات دلې شالې خرڅ کړي دي څنګه دی دا زګیله راغلی ورځ اوس دا دی لرالې انګور خورې انګور ته وې چمو سپی خو دې خورم سپی تړلی دی نو بس غلط کار ما هغه ما دا کې اندر نه وته واچې شه غلط کار مو کوله کړه ما سپیس د ډیر بد سپی څه بیا دی سپی نو څه چم کوي دا ډېر څو ته خوړلې و او دا ناوران نو تب منډي سیمولې نو منډي مې سیمولې یا من نه سم ما کتو ولا کړه ناجایز کی یا زه در سره هم دی وای سپی مې خوري زور هم در سره ان شاء الله نه دا د مازدا د فاینلی را ورسېدله د لې د په ملکیار کې خالي کېږي سکره صدا مال د موږ را ورسوي دی دادی په پښین کې را میلاو سو څنګه سو په خیر ورسېد دا باغ ستا وای څنګه و مضبوط ها دا چیش ده ورپوي شرپوي سی وای بیا دا تاکسی چې اخسی دی بیا څه چم دی پکې بیا نه بعد اول نو سپیرو په کول شي انا اوس دا د مازدا خالي کېږي شالي دا کې پرتی دی دا دی وروخه ځای خالي کنه نو دې خپل خلک زوړ نه څه خالي کوي دا کار دې کړی دی جوړ پخه په سودی دماغ سره دا ګاډي په 900 په منډل نه خاص یو بندل شه یا شکر ته څنګه شکر الله صدوه الته په نی ولا په کیمرا کې ریکارډ سوي دی الته په سول ستیو په یاد دی نیم زر په نه یو پاکټ بندل په 1500 په الته په 1500 دته پټرول دا شام ډیزل پر ولګونو ولا 1500 په چي پانی د لاره ولا پر ملتان چې تا ویډیو جو کا ټیکس پر 4000 په و هغه ما استاد څنګه څه سکر څه بخیر اورسه دی الحمدلله شه بخیر اورسه اوس دا د استاد رسیان خلاصي ایبل استاد ورته ولاړ دی دیم اوس داګه کار وای زه داګه کار چالو کوم دی در سره لګای نو دته دوی ګاډي ته ما واکې خو دته به واده کې ورکای نو واده خدای نه کوي دا ګاډي واده ویل نه کوي ها واده نه کوي ولې ګاډي ته واکې ګاډي بده ته ورکم ګاډي خو در کې واده ویل نه کوي چیش لاس دغه دا بیا چیش نست پیسې خو نه دی درکې واده دی درکې دا مې د آباد ولا دا نه څنګه شه مې د آباد نه سمال زید ته هم په چپا شل ولاړ دی وس دادی بل لا راځي وای دا ډایرکټ مال را وس دادی شالي را شو کیږي درته ای زموږ یار زموږ راکشکړی دی وای غلطی می وکړه سره رااله دا دیګه سوس په کار لګیا دي تو خو دې یال کارای ته ځ کار نه سم کوي واچې چې هم د ډوړی ټیم دی ورور د بل شي ټیم په ډوډۍ خو بدلې مو شو درو خور یا دلې نه خو دلې د زارت پر دی خو د خپل د پلار د ډوړی ټیم نو پلار څه درته وای کنځای وکي ورور هغه کنځای کوي هغه سره قسم سړی دی ورور شي ستا پلار ته د خدای وروشي یا خدای یو تی ته دروشي کار ملت ما وکي ولې شو سوي وي پاغه شو کله لګوي شه علي وس دی لګیا نو خو دې کار کوي دی خالی ګیلې کی ته ول دا ګیلې کوي ټیم نست ټیم شه د ټیم لوجي ګیلې کوي انو کار زر کوه بس بیا چټیس وس راځه ناورل وس ناورل راځه لازم زما کورته راځه شان اخم زما خپل کور ته مست یا تر راځه نو یار نه مست کور ته رسیږي دوه غنټه اخلي په پښو سيځي موږ دې د مازدا کې بیا یا د خالص ولنه نو ستا پلار سر پتا ټکی ها نو بیا ولې د زم بیریږي ها
د دومره خالص ولا یاره بجې اذان دی که څه ما ته وړې چا اذان څه به کوم لمونځ که ها بول من کوم اودس کوم ناوخته دی ډوډۍ ټیم د څه ټیم لمونځ که تا او دی دواړه اغاجان یاست ګیله د ده څه کوه ما خو نه یې راکش کړی ده راکش کړی کومه ځای هغه جان دی ما اغاجان ته نه یې اغاجان ته سید نه څه شي په زله څه هم په نامي یو هغه جان سید دی زمړی ملنګ سړی دی ملنګ کې لا شک نه څه سید کوم دي راځه ما ته به پښو ځو بلا به څه وکړې کوم بلا ای استاد یاره ته وا بلا ها تا ته بلا وویل انګور په در خورم ولې انګور نه خورم انګور مې زار شي ولې انګور دې ولې زار انګور بیا قرار خو زه ډوډۍ وړم نو چې انګور دې زار شو خو مړ شولې نه یا ځان نه دی انګور زار نه لري ما ورته دا یوه کشکې د ګرد سره هلته بیا پسې راسې ښه دی زه وتاکله ځم زه اوس واره ځم د ماما وتاکله دغه ماما دی تی وایه ماما کم یو دی چې تی به وتاک کو دا شان یې ښکاره کوي خو ماما نه کي ښکاره کوي او تا ته هېڅ نه وایي عایشه موږ خو نږدې شو ماما دا کوم نسل انګور دی یاره دا اوس نوی راغلی ډېر بهترین شی ټینشن به نه اخلې ځان به پخپله خوشحاله کوي دا زما یو خبره واورئ څوک مې نه خوشحاله کوي دا دومره انګور دي دا شان یې راشنه کړي دي غټه باغچه جوړ کړی میلمانه د لیو له راځي دا هم در چا کار نه دی وتاک دی ماشاءالله ډېر خوندور جوړ کړی دی دا اوس تا د خپل شوق لپاره جوړ کړی دا بس د الله پاک تحفه ده چې موږ ترې راکړې ده نو اوس دا دوی برته مازدا کښېنستلو استاد ما د کوره پورې رسوي او ای بل ملګری به هم رسېدی دا دی تا خو زه انګور نه خورم خو دی پر لګیا هغه دا ولې خورم او ستا پلار خو به هم ډېر ټیټ خشم درته وکړي ته خو ناوخته روان یې چا په ساو کړې خلکو زما نوم مو راکړه ښه دی نو اوس دا دی روان یې سوکه سوکه د کلي خواته لرغون وطن مازدا کې ناست خوندور سیند و چیر دلې شوه کېږي تا هغه بل تال یې چیش دی هغه درته چوټ ما سره راکړه به خدای خیر دا چوټ دا دی چوټ هاي کوم سیری دی یاره هغې نورې مې ښه وزې نو یو دوه ورته وکړه پهلوان دا دې روغتیا رخ دی کور ودان د واده دوه ورته وکړه دا دې واده ور وکړي او خپل ځان ته هم وکړه خپل ځان ته مې کړی ده وروره واده کوې نه بیا ولې داسې دی واده یې راسه ښه وخت دا مخکې زه یار څو وخت مو د غمه بول دا دی الحمدلله کلي له راورسېدلم ډېر ښه خوندور ویلاګونه مې هم جوړ کړو د استاد ژوند مې هم در ښکاره کوي د استاد یې کور ودان ښه خوندور زیان یې هم په راویللو استاده غلطي که څه وي بخښل به کوې نو اوس زموږ ټیم را پاس کړي نوره ښه خوند یې وکړي مننه ای زه به خپل اچارو دا شان راواخلم دا به کور ته ورسوم د مورجانې فرمایش و هغه ما الحمدلله پرسلو بس تاسو داسې وکړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نور خوندور ویلاګونه ستاسو لپاره جوړ کړم اوس راکړئ اجازه خداحافظ بسم الله الرحمن الرحيم ولما